ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه شمس الله لمن هرکلی کوم. د افغانستان د شمال زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د دوام په ترڅ کې 100 ټنه توکي چې 8 ډوله خوراکي او غیر خوراکي مواد پکې شامل دي د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د ترکمنستان هیواد لخوا په آقینې بندر کې د اسلامي امارت مسؤلینو ته وسپارل شول. د ترکمنستان هیواد د بشري مرستو د دوام په لړ کې 8 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکي د افغانستان له وروستیو زلزله ځپلیو سره د اسلامي امارت مسؤلینو ته وسپارل شول. د بلخ مرستیال والي له افغانستان سره د ترکمنستان د دایمي همکاریو قدرداني وکړه او دا اقدام یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او ورورولۍ د اړیکو نښه وبلله. هغه هیله څرګنده کړه چې دا ډول مرستې او همکارۍ به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. به همین زلزله زدگان و به همین آواره و به کسانی که زخمی شده و شهید شده و اتاق جایش و ویران شده، این از متضررین است. به این کسی که مسلمان حقش است که برای مسلمان منفعتش و خیرش برسه. این قول پیامبر است. از خاطر که خیلی تشکر میکنیم که اینا به ما همکاری کردن و کمک رساندن. ورته مهال په مزار شریف کې میشت د ترکمنستان هیواد جنرال قونسل ویل چې د افغانستان له وروستیو زلزله ځپلو سره د همکارۍ او مرستې په موخه د ترکمنستان هیواد له لورې د دې هیواد د ولسمشر په امر 100 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي راستول شوي ترڅو اړمنو او زیانمنو خلکو ته وویشل شي. این کمک از چیز الباس هستند، ادویه هستند، برای اطفالا خوراکه هستند و دیگر چیزها هم هستند. تقریبا 100 تن. دغه راز د فاریاب ولایت مقام د دفتر رئیس ویل چې د وروستۍ زلزلې او بارانونو له امله ګڼ شمېر خلک زیانمن شوي او له سختو شرایطو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مرستې به د بېکوره او زیانمنو خلکو د ستونزو په کمولو کې اغیزمن رول ولوبوي. ټول افغانانو ورونو خصوصا زموږ تاسو ګاونډ اسلامي کشور اسلامي هیواد ترکمنستان هیواد زموږ سره په خپل برخه کې په هره برخه کې تر خپله واسه پورې پوره همکاري وکړله. دوی د 4 موټره خوراکي مواد او دغه رقم غذایي کم اجناس چې وه د استوګنې کم شی چې و مطلب د انسان د ضرورت کم شی چې دی او دغه رقم ادویه چې کم ده دغه شی را انتقال کړی و. باید وویل شي چې د وروستۍ سختې زلزلې له امله چې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوې وه 18 تنه پکې شهیدان او څه باندې 10 تنه ټپیان شول او دغه راز زرګونه استوګنځي په نسبي او یا هم په بشپړه توګه نړېدلي او ترڅنګ یې په پراخه کچه څاروي هم له منځه تللي دي. د بلخ ولایت د ځایي مسؤلینو او د معراج په نوم د هوایي شرکت د استازو په حضور کې نن د مزار شریف ښار تهران او برعکس لومړی مستقیم پرواز د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې دوی هره اونۍ 4 پروازونه افغانستان ته ترسره کوي. یو یې مزار شریف ښار ته او 3 نورې کابل ته او موخه یې د مسافرو لپاره اسانتیاوې او د هوایي ټکټونو د بیو راکمول دي. نن د تهران مزار شریف لومړی مستقیم پرواز د بلخ د ځایي چارواکو په حضور کې پرانستل شو. دغه پرواز هوایي شرکت وایي چې موخه د مسافرو لپاره اسانتیا او د ټکټونو د بیو راټیټول دي. د بلخ مرستیال والي د دې سیاحتي شرکت له اقدام څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې دا ډول پروازونه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې بشپړ امنیت حاکم دی او مسافر کولی شي په ډاډه زړه سفرونه وکړي. این بسیار جای شکر است که و مسیر هوایی که ما اعتماد داشته باشیم در هر وقت نوقت که است مسیر ما آسان شود سهولت شود در تجارای ما کدام مریضای ما و هر کسی که و احتیاجات داره احتیاجاتش به زود رفع شود در بین ایران افغانستان از نگاه تجارتی و اقتصادی و فرهنگی علمی و هر بخشی که باشه روابط قایم داشته باشه.
ورته مهال دغه راز د ایران د قونسلګرۍ مرستیال د تهران مزار شریف د مستقیم پرواز له پیل څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې د دې هوایي شرکت اصلي موخه د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ په تګ راتګ کې اسانتیا ده. هغه زیاته کړه چې د دغو پروازونو پیل کولی شي د دواړو ملګرو او همژبو ملتونو ترمنځ اقتصادي، کلتوري او ټولنیزې اړیکې لا پراخې کړي. نوموړي همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه او دا ګام یې هم د نږدېوالي او متقابل تفاهم پر لور یو اغیزمن اقدام وباله. باعث خیر و برکت هم برای مردم افغانستان هم برای مردم ایران و سهولت رفت آمد مردم افغانستان به ایران باشه. دو کشور دوست و برادر و مسلمان همونطور که میدونید ارتباط و رابطه دیرینه‌ای با هم داشتن. این ارتباط روز به روز قوی‌تر بشه. ورته مهال د یاد هوایي شرکت رئیس هم وویل چې دغه شرکت د عصري وسایلو او هوایي امکاناتو د لرلو له امله چمتو دی چې له نورو هوایي شرکتونو سره سالمه سیالي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په لومړي پرواز کې 120 تنه مسافر له تهران څخه مزار شریف ته راغلي او پلان لري چې د تهران او مزار شریف ترمنځ د پروازونو شمیر په راتلونکي کې نور هم زیات کړي. ما در صدد یک رقابت سالم با سایر شرکت هستیم. نرخ روی قیمتگذاری و نرخ کسا کار شوم و به مردم مفید واقع شوم. ما مثلا یک پرواز از مزار شریف به تهران افزود کنیم و یک پرواز دیگه از مزار شریف به مشهد ایران افزود کنیم. دو تا پرواز دیگه پلان معراج است که پرواز دیگه افزود کنیم. دغه راز د شمال زون د سیاحتي شرکتونو اتحادیې رئیس او د بلخ د نړیوال هوایي ډګر رئیس وویل هڅه کوي چې د ایران او مزار شریف ترمنځ د مسافرو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او دغه هوایي ډګر له ټولو امکاناتو سره د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې بشپړ چمتو دی. د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر رهبري ژمنه لري چې نه یوازې د معیاري خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړي بلکې هڅه کوي چې د مسافرو لپاره د ټکټونو بیې هم راټیټې کړي ترڅو د شماليوالو زحمتکشو خلکو لپاره پروازونه لا زیات ارزانه، اسانه او مناسب شي. امیدوار هستم که این پروازها در یک فضای امن، آرامش و دوامدار انجام شود. یاد دی وی چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په هیواد کې په ځانګړي ډول د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نړیوال هوایي ډګر کې د پروازونو لپاره غني اسانتیاوې برابر شوې دي. د افغانستان حکومت او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د خبرو له ناکامه پای ته رسیدو وروسته د مزار شریف ښاریانو وویل چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په خاوره یرغل وکړي او د دوی امنیت ګډوډ کړي او که هر ډول مداخله وشي دوی چمتو دي چې د هیواد له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د ساتنې لپاره د خپلو دفاعي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او په ګډه له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د مزار شریف ښار اوسیدونکو د افغانستان حکومت او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د وروستیو ناکامو مذاکراتو ته په اشارې وویل چې دوی به د ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ له خپل هیواد څخه په کلکه دفاع کوي. دوی خبرداری ورکوي چې د افغانستان پر وړاندې د دښمنو لورو لخوا مداخله به ورته ډیره ګرانه تمامه شي ځکه افغانانو د خپل تاریخ په اوږدو کې عبرتناکه درسونه خپلو دښمنانو ته ورکړي دي. پیام ما اینمیز برای مردم افغانستان کل ما دفاع میکنیم که ننگ ماست، غیرت ماست، افغانستان خاک ماست، جای ماست، خون ماست. وقتی که ما از خاک و ناموس خود دفاع نکنیم که از کجا دفاع میکنیم؟ یعنی ما افغانستان است، کل افغانی‌ها باید از افغانستان دفاع کنند، چه ازبک است، افغان است، ترکمن است، این گپ نیست. کل ما یک مسلمان در یک چادر یک بیرق زندگی میکنیم. شکر الحمدلله از امارت افغانستان ما خوشم هستیم. ما د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې دا جوړه شوې وای خو ډېر ښه وو او چې ونه سو موږ د خپل د دفاعي ځواک په شا کې ورته ولاړ یو مقابله د هر نگاه دغه سره د دشمن د هر دغه سره موږ مقابله کولای شو ورسره کوو. همدارنګه مزار شریف ښاریان ډاډ ورکوي چې چمتو دي څو د سرحدونو او ملي امنیت د دفاع لپاره هر ډول لازمه قرباني ورکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره او خلک نارامه کړي. که اړتیا پیښه شي دوی به د خپل هیواد او خاورې د دفاع لپاره کلکه ملا وتړي. کوم
زیاتې چې کړه دې جواب به موږ ورکو او د خپل امنیتي ځواکونو سره به څنګ په څنګ ولاړ انشاءالله د دې سره به سم سنگر ته ځو د خیر سره. ما با پشت نیروهای امنیتی و امارات اسلامی افغانستان هستیم و هر خارجی که باشه چی پاکستان چی خارجی دیگری باشن از امارات اسلامی میخوایم که اجازه نده اصلا به خاک ما تجاوز کنند. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت اوسیدونکو د افغانانو له میړانې استقامت او جهادي روحیې څخه ستاینه وکړه او په ډاګه یې کړه چې د افغانستان ملت به هیڅ کله د بهرنیو فشارونو او مداخلو په وړاندې تسلیم نشي او په پوره ځواک به له خپلې خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال خبرونه، تر بیا مو الامل ښې چارې.